د دغه غرونو نه اخوا کوزه پښتونخوا ده او دې خوا بره پښتونخوا ده. اوس فلحال نو موږ د غاښې په کنډو کې ولاړ یو. همالته پروت دی، نیم دلته پروت دی. نو انشاءالله دې ته امید شته دا ورځ به یوه ځای شي انشاءالله. دا کرښه د منځه ځي، د برلین غوندې دیوال چې په لومړني کې د منځه لاړل، دا خو ډېره وړه کرښه ده. انشاءالله هغه ځای خلک هم پیدا شوي دي، پیدا شوي دي، هغه دغسې خلک راغلي وو. را دي شي د توریزم پوینټس چې کوم دي، د سیلګرۍ کوم پوینټونه چې کوم دي یا کوم ځایونه چې دي، دا موږ پروموټ کړو، دا موږ دې ته تقویه ورکړو او خلک دا ویني، نړۍ دا ویني چې یاره موږ داسې ښایسته سیمې لرو، ښایسته منطقې لرو او دې به سره به که موږ دا توریزم پروموټ کړو او دې سره به د دې علاقې د وطن ټولو ته ډېر درنو لیدونکو، قدرمنو دوستانو، سلامونه، احترامات مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او خوشحاله به وئ. نن هم د کونړ ولایت مرورې ولسوالۍ ته راغلی یم او غواړم چې د غاښې کنډو ته د خپلو ملګرو سره لاړ شم. خوشبختانه به ووایم چې زموږ ډېر خواږه او درانه ملګري چې د افغانستان نه مسافر شوي دي او په بهرنو هیوادونو کې، په ډېر لرې پرتو هیوادونو کې مسافرۍ ورځې شپې سبا کوي او په دغه خوندورو ورځو کې کونړ ته راغلي، خپل ټاټوبي ته راغلي، خپل وطن ته راغلي. غواړو ټول په ګډه سره لاړ شو او د غاښې کنډو یا پوځي کرښې، هغه د ډیورنډ کرښه چې ورته وایي، هغه ځای چې چکر ووهو. هم درته د مرورې ولسوالۍ په تاریخ وغږیږو، هم درته دغه د ځوانانو د بنډارونو یو داسې مجلسي قصه راواخلو او تاسې سره یې شریکو. نو له تاسې هیله لرم ترفای او ملتیا وکړئ. موږ هم دغه موټر کې حرکت کوو، ځو د غاښې کنډو ته. کنډو کې به تاسې ته بېلابېلې ساحې ښیو، د ملګرو سره به غږیږو. مخکې چې مې یادونه وکړه چې مسافر د نورو هیوادونو نه راغلي او نن را سره ملګري دي، د هغوی سره به غږیږو چې په خپل هیواد کې شپې ورځې سبا کول څنګه یي او په پردي هیواد کې شپې ورځې سبا کول څنګه یي. د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو او داسې یو خوندوره خپرونه درته جوړوم. نو له تاسې هیله لرم ترفای ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو، اوس هم حرکت کوو، دغه موټر ته جګیږو د غاښې کنډو ته د دغه ملګرو سره. تاسې چې ګورئ دغه ملګرو ځان اماده کړی. دا چې لاره یو څه خرابه ده، نو د دغه خاطر مو ډاکسن موټر وقف کړو او همدارنګه ملګري هم ډېر دي. نو غواړو چې دغه ډاکسن موټر کې پورته شو. دغه د غاښې د کنډو لار دغسې خامه سړک لري چې تر اوسه په سړکونو کار نه دی شوی، نو مجبور یې چې په داسې موټر کې لاړ شي. د دغسې موټر نه پرته بل رقم موټر بیا غاښې ته نشي تللی. نو موږ هم حرکت کوو، ځو تاسې ته بېلابېلې خوندورې ساحې ښیو، د ډیورنډ پوځي کرښه درته ښیو، د خپلو ملګرو سره غږیږو. په غاښې کنډو کې چې کوم څوک اوسیږي، هلته څوک مخې ته راځي، هغې سره هم غږیږو او داسې په ډېرو مختلفو بحثونو ورسره، مختلفو اړخونو ورسره بحث کوو. البته نو له تاسې هیله لرم ترفای ملتیا وکړئ. موږ هم حرکت کوو. لیدونکو، اوس هم موټر ته جګیږو او حرکت کوو. تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ تر څو د غاښې کنډو ته ځان ورسوو او د خپلو ملګرو سره یو خوندوره خپرونه درته چمتو کړم. قدرمنو دوستانو، د یوې خبرې یادونه باید وکړم چې نن دغه یاران، دغه دوستان، دغه ملګري چې راټول دي، دا ټول د
عبید مامونځي صاحب برکت دی، ځکه چې هغې دغه ملګري او دغه یاران ټول رابللي دي او دلته دغه موټر بندوبست یې کلی ورته دغه د چکر ټوله زمینه ورته برابر کړې ده. نو د عبید مامونځي صاحب نه ډېره زیاته مننه هم کوو چې داسې یو ماحول یې را جوړ کړی دی او داسې یو زمینه یې را جوړه کړې ده، دغسې یو ملګري ټول سره را ټول کړي دي. د عبید مامونځي سره به خبرې هم لرو انشاءالله، مخکې لارو کې به ورسره غږېږو، خبرې اترې به ورسره کوو. چېرته ځئ مه زموږ سره پاتې شئ. قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ او بیا مې هم سلامونه احترامات ومنئ. اوس هم د چا خبره دغه د لارې منځ ته راورسېدو، دغه مخامخ چې معلومیږي دې ته د چنار کلی وایي. دې ته دا ځای په چنار کلي مشهور دی، ویل کېږي چې دلته چنارانو په دغه خاطر د چنار کلي په نوم مشهور دی. بیا دې طرف ته چې معلومیږي دا د پیتاو کلی دی، دې ته د پیتاو کلی وایي. دغلته یو څو ملګري ولاړ دي، موږ هم خپل سفر جاري ساتو، روان یو، حرکت کوو، زو د غاښې کنډو ته ځان رسوو او دلته په دغه خاطر وردېدو چې ملګري ستړي شوي او څه دمه هم وکړو او تاسې ته دغه کلي هم معرفي کړو. دغلته ملګري ولاړ دي، هغې خوا ته ورځو، هغې نه پوښتنې کوو، د دغه کلو په باره کې به راسره معلومات شریک کړي. نو بیا حرکت کوو او زو د غاښې کنډو ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیرت دی؟ قلارین شروع به تا سره وکړو. لومړی خو ستړي مه شئ زموږ خپرونې پروګرام ته. مننه، ژوندي اوسئ. نوم محترم مراد فاروق شاه یم، مرور ولسوالۍ. ښه، ډېر ښه. فاروق شاه صاحب دا راته ویلی شي چې دغه چنارونو ته یا د چنار کلي ته ولې چنار کلی وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو مننه کوم چې راغلی زموږ ښایسته د مرورې درې ته، د مرکز ته څیرمه نږدې، یعنې لومړنۍ دره ده چې مرکز ته نږدې پرته ده. په ضمن کې دغه لوی کلي چې دي چې تاسو اوس موقعیت لري پیتاو کلي کې او دغه پورې غاړې د چنار کلی دی. دلته ډېر ښایسته ښایسته چنارونه ولاړ دي، ډېر پخوا نه زموږ نیکونو او د هغوی نه پسې هاخوا ته به راتلل. دلته به په هغه وخت کې د باجوړ سیمې سره چې موږ تعلق د هغوی سره ګډ قوم یې سو، دوی به راتلل دلته او همداشان به دا خلک دلته میشت کېدل، د دې ځای خلک به بیا هلته میشت کېدل، لکه تبدیلیانې به کېدلې په هغه وخت باندې. نو دې کې ډېر لوی لوی چنارونه دي، تاریخي چنارونه دي، په دغه وجه ورته د چنار کلی وایي. او پیتاو کلي ته ولې پیتاو وایي؟ پیتاو په باره کې خو ډېر معلومات نه لرم، خو دلته هم ډېر لوی قوم پروت دی، یوسف خیلو په نامه باندې د مامون قوم ځان ته یوه لویه برخه تشکیلوي دوی او ډېر غټ کلی دی، نو دې ته پیتاو کلی وایي. او په دغه چنار کلي کې کوم قوم اوسېږي؟ هلته چې دی هلته هم لوی قومونه اوسېږي، عدي خیل ورته وایي، مسعود خیل او همداشان تالا خیل ورته وایي. هغه بیا ځان ته څو برخې دي چې هغه کې مثلا څو کلي دي پکې، جرند دی ورته وایي، مثلا همداشان ته واړه واړه کلي پکې ډېر دي، هغې کې بابۍ نا ورته وایي، مثلا ډېر ناونه کلي پکې دي چې نومونه مختلف مختلف دي. ډېر ښه. دا چې په مروره کې په عموما مروره ولسوالۍ کې څونه قومونه دي او کوم قومونه ژوند کوي، په هغې وروسته غږېږو نور هم ځو. صحیح ده؟ بیخي سمه ده، مخکې عبید مامون چې مخکې مې دوستانو یادونه وکړه چې زموږ ملګری دی او په بهراني هېواد کې مسافر دی، خپل وطن ته راغلی. د دې سم ډېرې قصې لرو، خو په لاره لاره به د دې سره هم قصې کوو، نورو ملګرو سم ډېرې خوږې خوږې خاطرې، خوږې قصې کوو، له تاسې سره شریکوو. نو ترفا یې ملتیا وکړئ.
درنو لیدونکو بیا هم سلامونه ومنئ. اوس د شړشوتو ناو ته راورسېدو. دغه ځای چې معلومیږي دا ساحه دې ته شړشوتو ناو وایي او دغه ملګري ستړي شوي دي دلته ډېرې ښایسته او مزېدارې دغه اوبه را روانې دي. تاسې دا ګورئ چې دا ډېرې مزېدارې او یخې اوبه را روانې دي. نو دغه ملګرو په دغه ځای کې دمه وکړه، اوبه څکي، مخلاص انځي او بېرته بالاخره د دغه ځای نه حرکت کوو. د غاښې کنډو ډېر لرې وتو، غالبا یو ساعت مزل مو کړی دی او نور هم لا کوو. نو ملتیا مو وکړئ تر څو د دغه خپرونې نه خوند واخلئ. درنو لیدونکو اوس هم د بلورو کلي ته راورسېدو. د بلورو ډېره ښکلې لوکسه سیمه ده. تاسې دغه ښکلې منظره ګورئ، دغه ملګري ګورئ چې عکسونه اخلي، منظرې کوي، د دغه ښکلې منظرې نه خوند اخلي. دا د بلورو سیمه ده. د بلورو کې د خلکو تعداد البته کم دی، کورونه دغلته یو په شمار یو څو کوره معلومیږي، داسې ډېر خلک نشته. دلته ډېرې خوندورې اوبه را روانې دي. موږ هم ستړي یو، هم تږي یو. البته دغه اوبه خو را سشتم دی موټر کې، خو د دې اوبو بیا خوند بیل دی. که چېرته تاسې دوستان غواړئ کونړ ته په چکر راشئ، چکر ووهئ، نو د غاښې کنډو ته حتما راشئ، ځکه چې د غاښې کنډو ښکله منظرې لري، سیمه ښکلې ده. دلته د دې ځای خلک ښکلي دي، مینهناکه خلک یې دی. همدارنګه دغه ماحول داسې برابر دی چې تاسې پکې د چکر ووهئ او هغه ستاسې ذهن داسې یو نورماله جوړ شي، ستاسې دغه ذهني حالات جوړ شي، د دغه چکر نه مو خوند واخلئ. نو تاسې حتما د کونړ خو هر ځای ښکلی دی، دانګام، بینشی، اسمار، شیګل، همدارنګه مراوره، داسې ډېرې خوندورې ساحې شته. خو مراوره او غاښې کنډو بیا بیله ښکلا لري. او که تاسې په عموما کې ګرځئ په کونړ کې، نو د هر ځای ښکلا به د یو بل نه زیاته وي. که بینشی ته ځئ وایي به چې بینشی ډېره ښکلې ده، که غاښې ته راځئ وایي به چې غاښ یې ډېر ښکلی دی، او که نوافاس ته ځئ وایي به چې نوافاس ډېر ښکلی دی. نو ساحې ټولې ښکلې دي، خوندورې ساحې دي. تاسې دغه اوبه ګورئ، ډېرې خوندورې اوبه دي. خو زه هڅه کوم چې دا مخ لاس پکې وینځم. والله چې بېشکه ډېرې یخې اوبه دي بیداره.
باور وکړه ډېرې ښایسته او خوندورې اوبه دي. بیداره اوبه در ونیسه. ها قدرمنو لیدونکو واقعیت چې خوندورې او په زړه پورې اوبه وي. ها بیداره ډېرې یخې اوبه دي، باور وکړه. هسې خو نه وایي چې د سردارو وطن دی افغانستان ګوټ ګوټ ښکلی دی او که ووایم چې په افغانستان کې سوله وی، حرامي وی او دا جنګ جګړې په افغانستان نه وی تېرې شوی، نو تاسې باور وکړئ چې افغانستان به اوس ډېر پرمختګ کړی وی. دغه سړکونه به اوس ډېر ښکلي وي، دغه ساحې به ډېرې ښکلې وي. خو بیا هم دا چې په نشتو امکاناتو هېڅ پرمختګ نه دی شوی او دا ساحې دومره ښکلي دي چې تاسې د چکر دپاره په کافي اندازه خوند اخلئ. موږ هم نور ځو حرکت کوو، طرفه یې ملتیا وکړئ. زموږ سفر دوامداره دی او چکر او بنډار او خبرې اترې لا هم پاتې دي. دره د مرورې ښایسته ښاري د لرې او چې نږدې راشي بیا به شي تنګ او بیا به د یو بل سره یي په جنګ. قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مه شئ او سلامونه احترامات مې بیا هم ومنئ. اوس فلحال هم مخکې مې یادونه کړې وه چې د غاښې کنډو ته نن ځو. دغه دی بالاخره د غاښې کنډو او د پوځي کرښې ته راورسېدو. د دغه غرونو نه اخوا کوزه پښتونخوا ده او دېخوا بره پښتونخوا ده. اوس فلحال نو موږ د غاښې په کنډو کې ولاړ یو او دلته د مجاهدینو سره هم خبرې اترې وکړلې، چای شربت مو وکړلو، د همدارنګه د خپل چکر نه مو خوند واخیستو. تاسو دغه لاندې منظرې ګورئ چې ډېرې طبیعي او ښکلې او لوکسې منظرې دي. د افغانستان خو ما مخکې یادونه وکړله چې ګوټ ګوټې ښکلی دی او مزېدار دی. د غاښې کنډو په تېرو وختونو کې د کوزې پښتونخوا او کونړ داسې یوه ربط عملي لار وه چې د کونړ خلکو او د باجوړ خلکو به پرې ربط عمل کوو. باجوړ خلک به کونړ ته راتلل او د کونړ خلک به باجوړ ته تلل. خو د وخت په تېرېدو سره د مشکلاتو له امله دغه لار وتړل شوه او بنده شوه. د خلکو پر مخ هر قسمه حالاتو کې دغه لاره په کلکه بنده ده. نه پې تجارت کېږي، نه پې بزنس کېږي او نه پې خلک کولی شي چې ربط عمل وکړي. یعنې هېڅوک نشي کولی چې هخوا ته ربط عمل وکړي. یوازې تر همدې ساحې پورې چې موږ اوس ولاړ یو دا پوځي کرښه ده. د افغانستان ملي او دفاعي ځواکونه یعنې سرحدین پوله ساتي
د هغوی پوستې دي په همدې ځایه او اخوا بیا د ګاونډي هیواد پاکستان پوستې دي چې تاسو ته د دغه ځای نه ښکاري هم. زو موږ سره ملګري هم را سره دي، ملګرو سره به هم خبرې اترې کوو، د نورو خلکو سره به هم غږېږو. نو تاسو زموږ ملتیا وکړئ. د موبایل ویډیو بس کړه. درنو لیدونکو، اوس موږ یو څه مزل نور هم وکړو، راغلو د غاښې بر سر کنډو ته چې نوره بیا اخوا لاره نشته دی او بل طرف ته تګ راتګ نه کېږي، امکان یې هم نشته دی. تاسې ګورئ د غاښې د کنډو دغه ښکلې منظره، دغه لوکسه ساحه او دغه ملګري تاسې ګورئ عکسونه اخلي، په خپلو عکسونو یې ځان مصروفه کړی دی. دا د ډیورن پوځي کرښه ده. نو اوس به دلته د ملګرو سره خبرې اترې هم وکړو او د بېلابېلو موضوعاتو به ورسره وغږېږو. دا د مرورې ولسوالۍ د غاښې کنډو دی چې دمګړۍ پکې موږ ولاړ یو. دلته د مجاهدینو پوستې دي، سرحدین دي. د سرحدینو سره هم البته خبرې ونه شوې وایي چې موږ ته اجازه نشته د خبرو کولو. خو بهرحال دا چې موږ سره خپل ملګري هم ډېر دي، د مرورې باشنده خلک هم را سره دي، د هغوی سره به خبرې اترې وکړو. بیا نو له موږ سره پاتې شئ. مامون صاحب ستړی مشي، جوړې په خیر یې. زار خان هرکلی ته وایم، مامون درې ته غاښې کنډو ته هرکله راشئ. ډېره مننه، ژوندی اوسې. مامون صاحب چکر کې څه قصې دي، خوند مو واغستو؟ ولا چې رښتیا درته ووایم روحاً ارامه شو. ډېره یوه ښایسته فضا ده او ډېره یوه عجیبه منظره ده او ډېر یو ښایسته ماحول دی. الله تعالی دې وکړي چې د امنیت دغسې برقراري او هر دولت چې دا لږ څه نه څه کار وکړي، دغه سړک لږ څه ستونزه شته دی. د هغې نه علاوه دې خلکو دا اوس چې کوم نظام دی د یو ښه کلک امنیت نیولی دی او موږ باندې سره په حساب باندې هغه چای شربت هم وکړو. او دا چې کوم دی نو هغه اخرنۍ نقطه ده او دا د ډیورن لاین اخرنۍ پوینټ دی، نقطه ده. اخوا چې کوم دی باجوړ دی چې په هغې کې زیاتره چې کوم دی مامون قوم میشت دی او دې سر ته چې کوم ده دا د مامون دره ده، د هغه د مرورې پل نه شروع تر د دې سیمې خارداره پورې. دلته هم ټول مامون قوم دیره دی، یو قوم دی مامون. بیا په مامون قوم کې ځان له نور قومونه دي. نو تر دې مهاله پروګرام ډېر ښه روان دی. انشاءالله دا له نیمه ورځ وشوه او کوزم نور پروګرامونه دي هغه به هم انشاءالله کور کړو، خو ډېر خوند یې وکړو او روحاً موږ ارامه شولو. او د چکر ځای نه هم همدغسې چې انسان ورته لاړ شي او ټولو ملګرو ته چې هر څوک را دي شي د ټوریزم پوینټس چې کوم دي، د سیالګرۍ کوم پوینټونه چې کوم دي یا کوم ځایونه چې دي، دا موږ پروموټ کړو، دا موږ دې ته تقویه ورکړو او خلک دا ویني، نړۍ دا ویني چې یاره موږ داسې ښایسته سیمې لرو، ښایسته منطقې لرو او دې به سره به که موږ دا ټوریزم پروموټ کړو نو دې سره به د دې علاقې د وطن ټولو ته ډېر خیر ورسېږي، ډېر کارونه او ډېر پرمختګ به وشي انشاءالله. تاسې تر دې ځایه راغلی، چکر مو ووهو، په دې لاره چې راغلی تر دې ځایه مهم پایټونه څه شی دي چې مقصد دلته ورته اړتیا ده؟ اړتیا څه شي ته ډېر ښایسته سوال دی وکړو. موږ چې رالو زموږ تقریبا فکر کوم چې دا 14 کاله یا 12 کاله کېږي چې موږ رالو. دا ملګري دا ټول ملګري راټول شوي، څوک د یو ځای نه څوک د بل ځای نه. نو تقریبا داسې به ویم چې 14 نه زیات کلونه وشو چې دې سیمې ته هیڅ کار نه دی شوی، که هغه د صحت په برخه کې وی، که د تعلیم په برخه کې وی، که د صحیح بو په برخه کې وی. سړکونه خو دغه تاسو ولیدل، سړکونه دغه شانته ویجاړ دي، دغه شانته خراب دي.
هر شي ته دلته ضرورت دی. نو دولتونو هم خواهش دا دی چې دې منطقو ته کارونه وکړي، دې ولسونو ته کارونه وکړي. د تعلیم ډېر شدید ضرورت دی. موږ کوز وکتل هلته یوه لیسه وه، بیا ملګري راته ویل چې دا لیسه ده ما د هلکانو ده که د جینکو؟ نو هغوی ویل د هلکانو ده. جینکو هیڅ یو مکتب نشته دی. دا ولس چې موږ مخکې بوځو دا به په تعلیم سره بوځو، او یوازینی هیله هم د دولت نه دا ده چې که دا نور څه فعلا نشي کولی، تعلیم ته ډېره زیاته توجه ورکړي. امنیت شته دی، مکتبونه دې پرانیوځي چې دا ولس تعلیم یافته شي او دا ملک هم چې کوم دی لا پرمختګ وکړي. تاسې د مسافرۍ شپې ورځې په بهرني هیواد کې سبا کوئ، اوس وطن ته راغلي وئ، د وطن مینه خو طبعا مسافرو ته ډېره معلومه. بله. اوس څه احساس کوئ؟ زه چې د رښتیا ویم، موږ چې کله خارج ملکونو کې استو نو د وطن چې یو ډېر عادي عکس او ډېره یو عادي ویډیو وینو، بعضې وخت کې چې ځینې شیان وګورو زموږ د سترګو نه ورته اوښکې راځي. موږ یو خدای هغه ورځ هم راولي چې دا زموږ ملک جوړ شي، آرام شي، ولس په ارامه شي، پرمختګ وشي. هلته چې داسې منطقه که نه، نو هغه نشنل پارکونو په نومونو نومولي حکومتونو، هغې کې څو فایدې. یو دا چې هغه کې هغه ټوریزم چې کوم دی هغه پروموټ کېږي. دویمه ده هغه منطقې کې هلته کارونه ډېرېږي، د پیسو د کاروبار سیستمونه ډېرېږي. بیرته دولت د دغه ټوریزم نه پیسې وباسي، بیرته هم په دغه منطقه لګوي، لکه نوره بودیجه نه مصرفوي. همدا چې کومه د ټوریزم کومه بودیجه ده دا مصرفوي. دا دومره ښایسته ماحول دی، دومره ښایسته هوا ده، که لږه توجه ورته وشي که نه، زه فکر کوم چې د نړۍ ګوټ ګوټ نه به دلته خلک چکرو ته راځي انشاءالله. چکر ته هم راوتي وئ او دا ماحول هم ډېر ښه وي. د تا به داسې یو څه واورو چې زمونږ لیدونکي هم ترې خوند واخلي او موږ ته هم خوند واخلو. شعر، ټپه، ټوخه، جالبه خاطره. زما دومره شعرونه او ټوکې مې نه دي زده. شعرونه موبایل کې څه لږ راسره وو. نه د مرورې عموما د مرورې جالبه خاطره مې دا ده که نه، شاعران ډېر دي. جالبه خاطره مې دا ده چې زه 14-15 کاله وروسته دې منطقې ته رالم، د خپل علاقې ته رالم، او دومره خوند یې راکړو چې دا زما لپاره ډېر هر څه دي. هغه د وطنۍ د مینې احساس چې کوم دی هغه مې ډک شوه، کاسه مې ډکه شوله. نو دا زما لپاره به په ټول عمر کې ډېره جالبه خاطرې. بل داسې ملګري را سره دي دلته، دا نور ملګري مسافر دي، څوک د یو ملک نه راغلی، څوک د بل نه. نو ډېر زیات خوند یې وکړو. دا خاطره به زه فکر کوم چې تل زموږ په یاد انشاءالله. ډېر خوند یې وکړو. بیا به نیت لرئ چې دغه شیان ځایونو ته راشئ؟ انشاءالله چې داسې امنیت وي او دغسې برابري خامخا به راځو. خو هیله مې دا ده چې دلته کار وشي. د علاقې ته 14-20 کاله کېږي چې هیڅ کار نه دی شوی. خلک چې کوم دی، ولس چې کوم دی، ډېر زیات غریبه دی، ډېر وروسته پاتې شوی دی. که تاسو سرکونو ته وګورئ، لکه موږ ما مخکې بحث وکړو د تعلیم، د صحت، هیڅ هغه اساسي کار چې کوم دی هغه نه دی شوی. نو الله دې وکړي چې دا کارونه وشي او دا منطقه لا ښایسته شي، او حتما به انشاءالله راځو. الله دې خیر لري. دا خو زموږ وطن دی، او په وطن خو د سړي مینه ماتېږي چې وطن ته داسې ځایونو ته لاړ شي، نو لا یې مینه سیوا کېږي. حتما به راځو. نو څه به ناورو؟ نو موبایل مې دلته چا سره و، را سره نشته دی. موبایل به را پیدا را سره یو شعر دی، نه پوهېږم چې څه رقم دی. خو زه به دا یو شعر یم، د ملګري نقل هم راکړو، وایي د ډهلي تخت چې هېرومه څنګه چې رایاد کړم د خپل وطن دغه د پښتونخوا د خپل وطن د غرو سرونه. یا داسې اینه شعر به ته یې نه کټ کوم. دا خو بیل خوند کوي. شعر دره د مرورې ښایسته ښکارېدل لري. ډېره نه ویډیو واخله دره د مرورې. نه هغه بیا وروسته هغې هم ورځو. ما سره شعرونه نشته. ته یو ښه شان شعر درسه نه شته دا وړوکی چې زه درته ویم. ایرلند یو دوه قطعې نه زه به یم ورته نه هغه خو بیله خبره ده. خوند خو هغه خو بیل خوند شو، دا بیل خوند لري. زه درته ویم نه ما سره مرکه مه کوه، زه نشم کولی. زه به درته یوه ټپه ویم، یوه ټپه به ته ویم چې غمونه واړه برابر دي، برابر دي، د وطن غم مې په ځوانۍ کې زړوینه. وروستۍ کې کوم پیغام لرئ مهرباني؟ وروستۍ کې پیغام مې دا دی عموما چې د وطن ټوریزم چې کوم دی دا سپورټ کوي، دا پروموټ کوي، او دا ډېر یو وسیع بزنس دی. که دا موږ پروموټ کړو نو
هر چاته ملک ته دولت ته هر چاته ته خیر رسیږي او په تعلیم باندې ډیره توجه وکړو. ډیره من کور ودان درنو لیدونکو نه کوز نه راځي صحیح دی ماما دلته والته دا بل رور ملال خیر بل تاسو سره وخت نه همدا صحیح دی د سره به خبرې وکړو نه دې ځنه واخله چې شاته باجوړ کړم نه باجه همزه سه تاسو سره هم لاندې خبرې وکړې او څه معلومات خو دې راکړل ته به راته د مراورې په یو څه لږ تاریخ وغږېږي ډېر پسې بیا نه ګرځو. مراوره خو ډېر یو تاریخي سیمه ده، مرکز ته نږدې سیمه ده، په ضمن کې ډیورنډ کرښې ته هم نږدې ساحه ده، ځکه موږ د باجوړ سیمې سره مشترکه نقطه لرو چې دغه ډیورنډ کرښه دغه کارغږنه کرښه راغلې ده، موږ سره جدا کړې ستو. مامون قوم خپله دا په ټوله کې دې ته ترکاني قوم ویل کېږي، په غټه کې بیا په ترکاني کې دا مامون قوم دی، دا په 5 برخو ویشل شوی دی چې دا 5 برخې ځان ته جدا نومونه لري او په ضمن کې ورسره دا قوم چې نیم د کرښې نه اخوا پروت دی باجوړ ساحه کې چې هان د دې کنډو د ساحې نه غاښ کنډو نه شروع کېږي عین تر انات کلي پورې چې هغه ساحه انات کلي په نامه یادېږي او دغه سر ته چې دی زمونږ ساحه د نواباد پل نه شروع کېږي بیا عین تر اسمار سره یوځای کېږي. شولتن مراوره دا د مامون د ساحې دي. نو دا ډېره یو تاریخي سیمه ده او دا که بیا پسې نور اخواته شو دا پخوا د قندهار نه مراوره کې خو سلارزي شته که نه؟ او مراوره کې سلارزي هم درون قوم دی پکې پروت دی. بیا دا قوم ټول مامون قوم راجګ شوی دی، همدغه سلارزي چې ما ته ویل چې 5 برخو ویشل شوی جمع یو، نو دغه ځان سره کړي دا په 6 حصو باندې اوس تقسیم شوي دي. مامون اوس 6 حصې شوی دی، پخوا 5 برخې وو. د سلارزو سره چې اوس یو ځای کې نو مامون اوس 6 برخې دی لکه د سلارزو سره. په باجوړ کې مو وخت تېر کړی؟ بله زما پیدایش باجوړ کمر سر کې شوی دی او ډېرې خوږې خاطرې ته لرم او دا چې اوس په منځ مو کرښه کش شوې ده او بند یو، څه احساس کوئ؟ ډېر د خفګان احساس کوم. دا اوس چې زه راغلم ځای چې پیدا شوی او خاپوړې دې پکې کړي دي نن نشي کولی، هسې ننداره یې کولی شي؟ ویم همدا اوس چې زه راغلم او دغه ساحه مې ولیدله او زه د سترګو په نظر هغه ځای راځي چې دا کوم ځای کې زما پیدایش شوی دی، نو طبعا چې سړی ډېر سخت ځورېږي. زه چې کله خوب وینم زه خپله ساحه په خوب وینم، هماغه کمر سره هماغه باجوړ په خوب وینم، ګر چې زه اوس ته 13 22 15 کالو ته رسېدلی یم، خو لکه زما ورکوټیوالی او هر څه تر هغه اتم صنف پورې مکتب ما په باجوړ کې ویلی دی، نو مینه پرې ډېره زیاته ماتېږي او خدای پاک داسې ورځ راولي چې دغه کړغېنه کرښه نور د منځه لاړه شي، موږ سره یو شو او یو شو سره او یو خلک دی هلته زموږ نیمایي قوم هلته پروت دی، نیم دلته پروت دی، نو انشاءالله دې ته امید شته دا ورځ به یوه ورځ راځي انشاءالله دا کرښې د منځه ځي، ځکه د برلین غوندې دیوال چې په جرمني کې د منځه لاړی نو دا خو ډېره وړه کرښه ده او انشاءالله د هغه ځای خلک هم اوس هوښیار شوي دي، را پیدا شوي دي، اوله ورځ خلک راغلي وو باجوړ ته، انشاءالله کار روان دی، کېږي به دا دوام لري. خبرې خو م ډېرې وکړلې او چکر دی، اوس به بیرته خپل چکر ته راوګرځو. د تا به م یو څه واورو، ټوکه، شعر، جالبه خاطره، داسې یو څه به تا نه زما خو ټوکې او شعرونه ډېر نه دي، زه خو ما داسې نظامي بخش کې وخت تېر کړی دی، نو خوشحاله یم د ملګرو سره یم، دې نه خوند اخلم ځکه زه هم دلته یم چکر څنګه او چکر نه ډېر خوند اخلم. دغه بهر نه وروڼه راغلي دي، څوک شاعران دي، څوک مثلا د کار ځای نه راغلي دي، نو خوند ترې اخلم د هرې لحظې نه. د هر لاره ډېره زیاته خرابه ده متاسفانه چې بالکل د هغه د راتلو نه وه، نو دغه کې مې هیله مند یو چې انشاءالله جوړه به شي، امیدونه شته دی او لاره خو بیخي د راتګ نه وه، ځکه موږ پکې نیم پیاده مزل وکړو. ډېره مننه کور مو سلامت اوسه. ډېره مننه. درنو لیدونکو د واڼه مامونزي صاحب سره مو خبرې وکړلې. کوم شعر راته وایي؟ اول سلامونه سید. نه شعر نه شروع کوو. زما د مکتب د دورې ماما زوی مې دی، ملګری مې دی، همصنفي مې مو او په مکتب کې مشاعره وه، نو هغه یو شعر لیکلی و، ما البته خو اوس یاد نه دی، خو یو څو ټکي راته یاد دي او بیرته د شاهنواز خان مامون ته ډالۍ وایي زه خاماردره کې اوسم او مامون دره کې اوسم، ډېره زه خاماردره کې اوسم مامون دره کې اوسم، شاهنواز خان مامون ته یې ډالۍ. درنو لیدونکو دا هم د عبید مامون صاحب ورور دی. مزه چېرته لاړې چې دا هم په بهراني هیواد کې د مسافرۍ ورځې شپې سبا کوي، د مسافرۍ نه راغلی خپل وطن ته، څنګه دی وطن څنګه دی؟ یاره
مسافري پردي وطنونه کار څونه هم د رڼاګانو د سهولیتونو نه ډک اوسي خو بیا هم د خپل وطن هغه دغه پې نه ماتېږي تنده پې نه ماتېږي دلته موږ راغلو دغه تاسو وینئ ښایسته منظره ده نو د ژوند لذت ټول په خپل وطن په خپل کلي او په خپلو خاورو او په خپلو ولسونو کې موجود دی پردي ولسونه او پردي ملکونه هغه داسې موقعات دي او داسې د زړه تسکین پې نه شو کولی نو بهر کې ډېر د مسافرۍ نه چې تنګ شو بیا راشو وطن ته حالات هم څومره پس راغلي تقریبا یو 2 کاله وشو چې بیرته وطن ته نه وم راغلی خو 2 کاله نه یې راغلی 2 کاله نه ښایي زر راځي او زر راځم زه خو زر راځم زه ځکه ډېر زیات تنګېږم هلته پردیس کې څه کارونه کوې نو هلته خو مختلف کارونه دي څه به ټیکسیانې کوو څه په دولتي پوسټونو باندې کار کوو خیریه بنسټونه چې کوم دي مهاجرینو سره کومک کوي فعلا د هغو سره کار کوم اوس او مختلف وظیفې مې اجرا کړي دي مسافري څنګه ده سخته ده اسانه مسافري خو داسې ده چې سخته ده ډېره زیاته څه شی ډېر سخت دي لکه نو تا ته ما وختي ویلې د خپل وطن غېږه به دې یادېږي د ولسونو بنډارونو او د ملګرو انډیوالانو خپلوانو کتل لیدل دا ډېر ځوروي نو تا خو په دغه یو شعر ځان خلاص کړو په دغې خو داسې نه خلاصېږي پوره شعر به نه اورو ټپه به نه اورو با ټپې یاره داسې د ادب مینهوال یم خو په خپله شاعر نه یم او ټوکه به راته وکړي جالبه خاطره ټوکه به هم داسې نو یوه ټوکه ده په خیر دی وردګ وروڼه دې نه خفه کېږي نو چېرته یو افغانان تلي یو حج ته نو یو کس پکې پاڅېدلی و چې په وردګو پسې به ټوکې نه کوئ په دې وخت کې دا وردګ ورغلی دی په لاس یې وله پوږی ایښودی دی چې وروره چې دا قبله کم طرف ته ده او خپله په حج کې موجود دی ډېره مننه نوره کیسې به سره کوو انشاءالله درنو لیدونکو اوس هم موږ چې کوم ملګرو سره راغلي یو د ډوډۍ پروګرام او دغلته م یو بنډار را جوړ کړی بېرته هغه ځای ته ورګرځو او له دې ځایه ښکته کېږي بلکې کوزه پښتونخوا ده چې د دې ځای نه ډېره ښکلې او لوکسه منظرې ښکاري سا هم ډېره لوکسه ده او اوس هم موږ حرکت کوو هغه ځای ته ځو چې په کوم ځای کې اخلی پخلی د دغه یارانو دوستانو کېږي نو تاسو مو ملتیا وکړئ خپرونه مو لا هم دوام لري قدرمنو دوستانو دا چې تاسو یې وکتل موږ نن د مرورې ولسوالۍ د غاښې کنډو ته راغلي وو د ملګرو سره په مختلفو اړخونو ورسره وغږېدو خبرې اترې مو وکړې او ان تر ډیورنډ کرښې پورې ورسېدو بېرته راستانه شو او دغلته مو اخلی پخلی برابر کړی دی دغه ملګرو په ډېر زحمت دغه شیان برابر کړي دي نو ستاسې په اجازه موږ به دا نوشیجان کوو تر بیا چې هر چیرې وئ په پاک څښتن تعالی مو سپارم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای په امان